میاشت د سفر وه او څه کسان رالو نبی علیه الصلاة والسلام ته یې وفرمایل وی د الله پاکه پیغمبره زمونږ د قبیلې خلک مسلمان شوی دی مونږ سره صحابه کرام ولیږه چې زمونږ قبیلې والو ته قرآن وښیي د دین خبرې ورته وښیي نبی علیه الصلاة والسلام د دې سره 10 کسان ملګري کړو دا 10 کسان داسې وو چې دا په قرآن باندې پوه د قرآن حافظان وو د قرآن علم ورسره وو وی تاسو لاړ شئ د دې قبیلې والو ته دین وښیئ قرآن ورته وښیئ او د دې 10 کسانو امیر نبی علیه الصلاة والسلام عاصم بن ثابت رضی الله تعالی عنه وګرځو عاصم رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل وی ته د دې 9 کسانو امیر شوې دوی روانو چې یو ځای ته ورسېدل چې هغې ته مقام د رجیع ویلی شي رجیع مقام ته چې دوی ورسېدل دې کسانو غداري وکړه دا کم کسان چې راغلي وو په دوی پسې نبی علیه السلام ته دروغ ویلي وي زمونږ قبیله مسلمانه شوې ده دا 10 کسان دې په دوکه باندې روان کړو نو چې مقام د رجیع ته ورسېدل نو بنو لحیان قبیلې ته وویل وي موږ درله 10 کسان راوستو اوس راشئ دا ووجنئ بنو لحیان قبیلې ته وي هغې 200 کسان پسې راوستو دا تیراندازو دا 200 کسان دوی رالو نو عاصم بن ثابت رضی الله تعالی پوه شو چې زموږ سره غداري وشوه زموږ سره دوکه وشوه دی بره زر په منډه باندې د خپلو ملګرو سره یو غونډۍ ته غر ته وختو چې وختو دی بنو لحیان قبیلې والا ورته وی تاسو راکوز شئ ښکته موږ در سره معاهده کو څه به درته وایو نه راشئ زموږ پناه حاصله کوئ زموږ په پناهۍ کې راشئ موږ درته څه وایو نه راکوز شئ عاصم بن ثابت رضی الله تعالی ته وفرمایل وی د کافر د خبرې هیڅ اعتبار نشته زه د کافر په پناه کې ځان نه ورکوم وګورو دوی را سره دوکه وکړله د مدینې منورې نه په دوکه راوستو دلته ستاسو ته حواله کړو چې دا مړه کوي قتل یې کوي زه د کافر په خبره باندې اعتماد نه کوم صرف 3 تنه و چې هغه ترې نه راکوز شو 3 صحابه کرام 7 کسان بره پاتې شو او عاصم بن ثابت رضی الله تعالی عنه دعا وغوښته وی اللهم اخبر عنا رسولک ای الله زمونږ دا خبر زمونږ رسول ته ورسوه الله زمونږ دا خبر زمونږ پیغمبر ته ورسوه چې د هغې سره دوکه وشوله نو څنګه چې عاصم رضی الله تعالی دا دعا وغوښته وی اللهم اخبر عنا رسولک نو نبی علیه السلام خپلو صحابه کرامو ته وفرمایل ستاسو درونو سره غداري وشوله نبی علیه السلام ته وحی وشوله نبی علیه السلام صحابه کرامو ته وفرمایل ستاسو درونو سره غداري وشو هغه به شهیدان شي او بیا عاصم رضی الله تعالی عنه مقابله شروع کړه او عاصم رضی الله تعالی عنه دا دعا مو وغوښته وی الله زه ستا د دین د حفاظت دپاره جنګېږم الله نو زما دا جسم هم د دې کافرو نه محفوظ وساته دا دعا یې وغوښته عاصم رضی الله تعالی یا الله زه ستا د دین حفاظت کوم نو ته زما د جسم او زما د غوښو حفاظت وکړه الله دا دعا یې وغوښته او جنګ شروع کو سره د خپلو 7 واړو ملګرو شهید شو د 7 واړه کسان شهیدان شو دغه 3 تنه چې کوم راکوز شوي وو نو دوی کافرو د ځان سره ملګري کو خو دوی په دغې ځای کې داسې کار وکړو چې هغه کار یې د خیانت و نو عبدالله ابن طارق رضی الله تعالی عنہ دغه 3 تنو کې یو زید ابن دسینه رضی الله تعالی عنہ دویم حبیب رضی الله تعالی عنہ عبدالله ابن طارق رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی تاسو زموږ سره په دې ځای کې اوس غداري وکړه نو مخکې تلو سره ستاسو نه هېڅ پیدا نشته ستاسو سره نه ځم ما ته پته ده تاسو موږ ته پناه نه راکړئ موږ سره خیانت کوئ هغه خو یې په هغې ځای باندې شهید کو هغه هم شهید کو دارنګې زید ابن دسینه رضی الله تعالی عنه د په غزوه احد کې امیه ابن خلف دا د مکی سردار وکنه امیه ابن خلف نو د زید ابن دسینه رضی الله تعالی عنه د مردار کړی و نو دوی د مکې ته بوستو او د امیه ابن خلف چې کوم ځای و صفوان د هغه نه نوم و نو صفوان وی دی په ما را خرڅ کړي دا زما د پلار قاتل دی زه تاسو له پیسې درکوم په ما را خرڅ کړي چې زه یې ووجنم د زما پلار وجلی دی نو هغې د زید رضی الله تعالی په سر باندې پیسې واخېستې دغه د کافرو معاهده یې که نه دوی ته یې موږ درته پناه درکوو
نو د زید ابن دسینه رضی الله تعالی په سر پیسې واغستې او د امیه ابن خلف چې کمزم صفوان هغه ته حواله کو. صفوان داسې وکړو چې د مکې مکرمې خلک راټول کو، وی ما د خپل پلار قاتل نیولې دی، راځئ زه وجنم، تاسو تماشا کوئ. تاسو څه کوئ؟ تماشا کوئ. د مکې مکرمې نه بار ته ویستو او مقام تنعیم ورته وی هغې ته یې بوستو چې هغې ته یې بوست. د مکې خلک ورته ګیر چاپېره ولاړ دی. نو په دغې تماشګیرو کې ابو سفیان هم دی. نو د ابو سفیان زید رضی الله تعالی ته فرمایي وی ای زید ستانه زه په دې ټایم کې یو تپوس کوم، ته خو وجلی کېږي، تا خو وجني اوس، خو زه ستانه یو تپوس کوم، ستا دا خوښه نه ده چې ته آزاد شي او ستا په ځای باندې محمد قتل کړی شي صلی الله علیه وسلم، ته آزاد شي او ستا هغه ملګری محمد ستا په ځای باندې قتل شي، نو ستا داسې خوښه ده که خوښه نه ده؟ نو زید رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل وی قسم په الله زه دا هم نه خوښوم چې زما د پیغمبر په لاس کې د ازغې مات شي او زه دې روغ یم. په دغه ځای کې زید رضی الله تعالی عنہ پانسي کو او ابو سفیان وی ډېره عجیبه مینه ده د محمد سره د خپلو ملګرو، داسې مینه ما چېرته نه ده لیدلې. نو دا دوه تنه خو په دې طریقه باندې شهیدان کړو. او دا دریم چې خبیب رضی الله تعالی عنہ په غزوه احد کې حارث قتل کړو، دا د مکې په مشرکانو کې یو سردارو. نو خبیب رضی الله تعالی عنہ په غزوه احد کې دا حارث قتل کړو چې د مکې په سردارانو کې وو. نو دا خبیب رضی الله تعالی عنہ د حارث زوی واغستو او دې دپاره یې واغستو چې زه د خپل پلار قاتل قتل کم. خدای لږ ټیم په کور کې گرفتار کړی و، په قید کې ساتلی و. نو چې کله خلک راټول شو او دا خبیب رضی الله تعالی عنہ شهید کو قتل کوي، نو د خبیب رضی الله تعالی عنہ د دغې کس لور ته د حارث چې کوم ده وجلی و، د هغه لور ته وي د هغې نه نوم زینب و. وی زینب ماله یو چاړه راکه چې زه لومبې خپله صفایي وکړم، نو هسې مرمه خو چې ځان صفا کړم، نو ماله یو چاړه راکه. اوس دی وجني خبیب رضی الله تعالی عنہ او دی د هغوی په کور کې دی. نو د زینب ورله چاړه راوړه چې حبیب رضی الله تعالی په خپل سر سنت وکړي. نو د دې زینب زوی و، د دې خیال نه و، دا په خپلو کارونو کې لګیا وه چې وکته نو زوی تللی دی د حبیب رضی الله تعالی عنہ خواله، او حبیب رضی الله تعالی عنہ راغستی په خپل غیږ کې کېنولی دی. نو چې زینب وکتل چیرې دی خو اوس مونږ قتل کوو او د هغه غیږې له زما بچی تللی دی، نو دی چغه کړه چغه کړه وی په لاس کې چاړه ده او په غیږ کې زما زوی دی. ویرېده چې هسې نه ده زوی راله قتل کړي، نو دی چغه کړه. نو خبیب رضی الله تعالی ته وفرمایل وی ای زینب ته د دې نه ویرېدې چې په دې چاړه به زه ستا بچي ته نقصان ورسومه؟ نو زینب ورته وی او وی نه زه ستا بچي ته هېڅ هم نه وامه، ستا بچی بې ګناه دی، هغه ته زه هېڅ هم نه وامه، راشه خپل بچی دې بوځه. زینب له خپل بچی په غیږ کې ورکو. دې وجې نه دا زینب چې دا وروسته بیا مسلمانه شوې ده، دی وی قسم په الله ما ډېر قیدیان لیدلی دي، خو د خبیب په شان قیدي ما نه دی لیدلی. ما ډېر قیدیان لیدلی دي خو د خبیب په شان قیدي ما نه دی لیدلی. او یو ځل زه رالمه نو دا خبیب رضی الله تعالی عنہ ته بیړۍ پرتې دي، په خپو کې زنځیران پراته دي، قید دی. خو د ده سره په لاسو کې د انګورو غونچک دی او د هغې نه دانې شوکۍ خوري. وی نه خو داسې څوک و چې دلی انګور راوړی وی زمونږ په کور کې، او وی نه دی په خپله تلی شو ځکه په خپو کې زنځیران پراته وو، او وی نه دا موسم د انګورو وو، موسم هم د انګورو نه و، په خپل هم نشو تلی زنځیرانو ته پراته وو تړلی، خو زمونږ په کور کې هم دلی چا ورله انګور نه راوړو. خو زه ماته پته ولګېده چې د انګور دله د الله د طرف نه راغلي. نو چې کله د خبیب رضی الله تعالی عنہ دوی مقام تنعیم ته بوستو د قتل دپاره چې د خبیب رضی الله تعالی عنہ قتل کړي، نو چې کله یې دی فانسي کو نو ده صرف دومره ووي وی ماله لږ غونته کې ټایم راکړې زه پکې یو 2 رکعته نفل وکړم، ماله به دومره ټایم راکړې زه پکې 2 رکعته نفل وکړم. هغوی ورته یې وکړه. نو خبیب رضی الله تعالی عنہ 2 رکعته مونځ وکړو، خو ډېر زر زر یې وکړو. نو چې کله فارغ شو وی قسم په الله دې زړه مې غوښتل چې دا مې د ژوند اخري مونځ دی چې ډېر اوږد وکړم، دا مې د ژوند اخري مونځ دی چې د الله سره پکې ډېرې خبرې وکړم، ډېر اوږد مونځ وکړم، خو د دې خبرې نه یېرېدم چې تاسو به ووایئ چې خبیب د مرګ نه یېرېږي ځکه یې مونځ اوږد کو.
خبیب د مرګ نه یریږي ځکه مونځ وکړ کو وی دا مونځ مې ځکه زر زر وکړو چې ستاسو په زړه کې دا رانشي چې خبیب د مرګ نه ویریږي او چې 2 رکعاته مونځ یې وکړو بیا دعا وکړله وی الله دا ټول راټول کو الله یو تیم پرېمه ده او خبیب رضی الله تعالی دوی په پانسۍ وخېږي او پانسۍ کو چې کله خبیب رضی الله تعالی پانسۍ کو نبی علیه الصلاۃ والسلام د مدینې منورې نه 2 صحابه کرام ولېږل وی لاړ شئ تاسو د خبیب لاش راوړئ یو مقداد رضی الله تعالی یو سره بل صحابي و د خبیب لاش راوړی دوی چې لاړه کنه نو د خبیب رضی الله تعالی جسم داسې په پانسۍ کې اوایي ځوړند دی خو ګیر چاپېره تېنه 40 تنه ملاستی د د لاش ته حفاظت لپاره چې څوک رانه اونه تختی دوی موکسي کوله نو یو موکی ومونتله دوی اوده شو نو دوی غلي لاړو هغه لاش یې راپرانستو چې راپرانستو لاش یې راواغستو په دې کې د یو تن سترګې وغړېدې وي لاش نشته دی لاش زمونږ نه چا وړو دوی یو خوا بل خوا منډې کړې چې منډې کړې دا 2 صحابه کرام په لار باندې لاندې کړو د خبیب رضی الله تعالی لاش یې اغستی دی چې لاش یې اغستی دی هغه یې ګرفتار کړو چې څنګه یې ګرفتار کړو نو هغوی دا لاش زر په ځمکه کې مقداد رضی الله تعالی دا لاش راواغست زر په ځمکه کې کېښود چې کافر راغلو دا لاش یې روچته و ځمکه وچاوده لاندې لاړ خبیب رضی الله تعالی ځمکه پرې رابنده شو بس د کافرو لاس له د لاشو ورنه راغی دارنګه عاصم بن ثابت رضی الله تعالی ما درته وی کنه چې کوم د دوی امیر مقرر شوی و نو د په غزوه احد کې د خزې 2 زامن مردار کړیو د کافرو نو هغه خزې دا ویلی وو وی کو د دې عاصم بن ثابت سر مال چارو زبر لسل او خان په انعام کې ور کومه سل او خان به ول په انعام کې وی د سر به مال راوړی او مال به تشوي او زبر د سر په کنډولې کې شراب سکم ای خزی دا یو منښته کړې وه چې زما 2 زامن کم سړي قتل کړي زه به د هغه د سر په کنډولۍ کې شراب څکم دا منښته یې کړې وه نو چې عاصم بن ثابت رضی الله تعالی شهید شو کنه نو د هر یو تن دا ارمانو چې دا سر یې زه دغې ښځې له اوسم چې سلو خان خو په انعام کې والم کنه سلو خان په څه کې والمه په انعام کې والمه نو چې کافران ورغلو چې د عاصم بن ثابت رضی الله عنه سر جدا کی نو الله تبارک وتعالی ما ورته کنه د دعا وغوښتې وه وی الله ستاره دین د حفاظت دپاره جنګېږم او زما د جسم څه وکړه حفاظت وکړه دا دعا یې غوښتې وه که نه الله تبارک وتعالی د ګبین مچۍ راولېږلي ته د جسم نه داسې ګیر چاپېره تاوېدي څوک نه شو تللی چې دغې له یې لاس ورړلی جسم ته ورنږدې کېده نه شو دومره مچۍ راغلې وي نو دوی وي زه چې شپه شي دا مچۍ به خورې شي جو مونږ به سر به ترې لرې کړو ای ښځې له به یې وسو نو چې د ماښام تیاره خورېدله که نه دوی د شپې په انتظار و الله تبارک وتعالی باران کې یو سیلاب راغی هغه جسم یې د ځان سره وړو هغه لاس چې د عاصم بن ثابت رضی الله عنه هغه د ځان سره وړو دوی دکه شال ترې نامراده پاتې شو هغه سلو خان خو یې زمونږ په لاس باندې رانلو الله تبارک وتعالی د خپلو اولیاو د جسمونو بیا حفاظت کوي چې کله هغوی د الله نه غوښتي وي چې الله زما د جسم حفاظت وکړه دا دعا وغوښتي الله تبارک وتعالی بیا د هغې د جسمونو هم څه کوي حفاظت کوي نو خبیب رضی الله تعالی فرمایل وی ماله دومره ټایم راکړه چې زه پکې 2 رکعاته څه وکړمه لمونځ وکړم د دې وجې نه علما لیکي وایي چې کله تا ته پته ده چې مرګ مې رانږدې دی د مرګ وخت مې رانږدې دی نو دغې ټایم کې څه وکړه لمونځ وکړه دغه شانتې یو واقع د زید بن حارثه رضی الله تعالی سره هم راغلی وه زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه دې طایف ته تللی و نو چې په واپسۍ سره راته نو څه سامان ورسره و نو یو خچرې په کرایې باندې ونیوه وی زه مکې ته ځم نو په ده باندې به د خپله سودا مکې ته ورسم او تاله به کرایي درکړمه مالک ورته وی ټیک دغه مالک ورسره هم را روان شو چې په لاره باندې راتله یو خوشي بیابان ته راورسېدل که نه نو زید بن حارثه رضی الله تعالی وکتل چې هلته ډېر شی مړي پراته دي نو دغې مالک توره راواغېستله دغې خچر چې کوم مالک و هغه توره راواغېسته چې د زید رضی الله تعالی نه سر ووی نو زید رضی الله تعالی پې پوه شو صرف د دې سامان دپاره یې وجه چې دا سامان ترې واخلي کومې په خچر چې بار کړی دی دې دپاره یې وجې نو چې هغه توره راواغسته نو زید رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل ما له ټایم راکړه چې زه صرف 2 رکعاته لمونځ وکړم بیا ما ووجنه
ستا سره توره په لاس کې راځه تش لاس یم خامخا مې وجنې خو دومره ټایم راکړه چې زه یو 2 رکعته مونځ وکړم هغه کس ورته په خندا شو وي دا کوم چې پراته دي ټولو مونځونه کړي دي خو دې مونځ نه دي بچ کړي زه ته په کوم وکړه بطور مسخره او بطور ټوکه ورته وي دا کوم چې ګیر چاپېره پراته دي نه دې ټولو مونځونه کړي خو مونځ نه دي بچ کړي زه ته په کوم مونځ وکړه نو زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ 2 رکعاته مونځ وکړو نو چې 2 رکعاته مونځ وکړو نو لاس یې اوچت کړو یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین دا دعا وغوښته چې دا وی دا اسم اعظم دی ښا دا اسم اعظم دی یا ارحم الراحمین دا دعا وغوښته نو د غیبونه आवाज وشو وی دې قتل نکي هغه سړی لږ ویرېدو شاته شو چې دا आवाज د کوم طرفه راغی دلته خو څوک شته دی نه आवाज ماته وشو چې دې قتل نکي لږ شاته شو خو چې شاته شو بیا اراده د قتل وکړه چې بیا قتل اراده وکړه نو زید رضی الله تعالی بیا د خولې نه ووتل یا ارحم الراحمین نو بیا आवाज وشو وی مه قتلوه دې هغه سړی بیا شاته شو چې بیا شاته شو بیا لږ ساعت ولاړ دی په درېم ځلې بیا اراده وکړه چې په زید رضی الله تعالی عنہ وکړي حمله وکړي نو چې بیا یې توره اوچته کړه نو زید رضی الله تعالی عنہ د خولې نه بیا وختل وی یا ارحم الراحمین چې دا چغې وخته خولې نه وخته څه ګوري چې کس په اس باندې را روان دی او نیزه ورسره په لاس کې او د نیزې د سر نه اور خیږي او په یو سپیډ کې راغی او الله اکبر چغې کړه د دغې سړي په دې خېټه کې نیزه وموندله اخوا یې ورته وکړه اکس یې مردار کړو بیا زید رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل وی چې کله تا په اول ځل وی کنه یا ارحم الراحمین وی زه په ووم اسمان کې خو چې دوباره دی وی یا ارحم الراحمین وی زه د دنیا اسمان ته را رسېدلی وم خو چې په درېم ځل دی وی یا ارحم الراحمین وی زه ستا په خوا کې موجود وم زید رضی الله تعالی عنہ چې راغی دا واقع نبی علیه الصلاۃ والسلام ته بیان کړه نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي دا فرشته ده او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی کم انسان چې 3 پیری دا وای چې یا ارحم الراحمین وی دا الله د طرف نه یو فرشته आवाज وکي چې ارحم الراحمین ستا आवाज واوریدو اوس دعا غواړو الله ته درخواست کوي چې پوره کوي درله دا اسم اعظم دی حدیث مبارک راځي نبی علیہ السلام فرمایي کم انسان چې 3 پیری دا وای یا ارحم الراحمین وی دا الله د طرف نه فرشته راشي او دې انسان ته وای چې ارحم الراحمین تستا طرف ته متوجه شو ستا غږ واوریدو اوس دعا غواړو الله ته خپل حاجت پیش کا دا اسم اعظم دی نو چې کله در باندې مصیبت راځي مشکل راځي تکلیف راځي بس دا دعا غواړه 3 پیری یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین او رستو چې په زړه کې څه حاجت ته الله تعالی مخه ته کېده حدیث مبارک دی نو هر مشکل چې در باندې راځي هر مصیبت در باندې راځي د شریعت طریقه دا ده چې مونځ وکړه 2 رکعاته څه وکړه مونځ وکړه الله ته متوجه شه او د مانځه نه وروسته دعا وغواړه د الله نه دعا وغواړه یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین بیا الله تبارک وتعالی ته خپل حاجت مخې ته کوه ان شاء الله الله تبارک وتعالی به درله دا حاجت څه کوي پوره کوي حدیث مبارکونه ثابت وظیفه بعضې وظیفې خلکو ځاله جوړ کړي فتح هم نه لګي چې دا دوی د کم ځای نه رالي د کم ځای نه راخلي ختمونو تعداد هم ځان له مقرر کړی دی پته نه لګي چې دا تعداد د دوی د کم ځای نه راخلي خو بهرحال هغه وظایف کوه چې هغه په قرآن کې موجود دي احادیث مبارکو کې موجود دي د ځان نه ایجاد شوي وظیفو نه ځان ساتل پکار دي نو بهرحال ته دې نه دا خبره معلومه شوه چې یو خو هر مصیبت په وخت کې مونځ کول پکار دی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي چې کله مونځ کوي نو په زړه کې دا راوله چې دا زما د ژوند اخري مونځ دی چې کله هم مونځ کوي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي په زړه کې دا راوله چې دا زما د ژوند اخري مونځ دی نو یو خدا چې په دې مونځ کې بس تا توجه ډېره زیاته برابر وي او کېدی هم شي داسې چې کله ته مونځ کوې نو دا ګارنټي چا سره شته چې زه بل مونځ ته رسم که نه رسم هیڅ ګارنټي چا سره نشته دی نو چې مونځ کوي نو وایې که نه دا زما د ژوند اخري مونځ دی اوس څه پته لګي چې بل مانځه ټایم ما ته میلاویږي او که نه میلاویږي نو چې دا دې په زړه کې وو نو په مونځ کې به د خشوع او خضوع زیاته وي په مونځ کې به د توجه زیاته وي د الله سره به د مناجات برابر وي
الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي. زمونږ منځونه انسان دی کوتاهي کېږي، بالکل سوچ یو خوا بل خوا تلی شي، خو دا کله کله کېدی شي، کله کله کېدی شي چې همیشه دپاره ستا په منځ کې توجه نه وي، نو دا منځ دی؟ دا خو منځ نه دی. همیشه دپاره صحیح امام مخې ته خطا شي، شاته په 100 تنو کې یو تن ته چېرته پته ولګي چې یاره 3 رکاته وشو که 4 رکاته وشو، کله ناکله پکې یو تن ته پته ونه لګي. مولوي صاحب راته وي 3 رکاته مې لمونځ مې وکړو، سلام مې وګرځاو، ښه مقتدیانو راپسې سلام وګرځاو ټولو. ما دعا کوله، یو تن پکې بیا وروسته وي چې دا لمونځ خو 3 رکاته نه دي، یو وي چې څه ووایم، بل وي چې څه ووایم. نو د خدای مسلمانانو جامع مسجد کې مولا 3 رکاته لمونځ کوي او شاته ټولو ته پته ونه لګي، دا لمونځ قبلېږي یا دا لمونځ دی؟ یو خو صفونو کې څه کوئ؟ خیال ساتئ، صفونو کې لار مه پرېږدئ. حدیث مبارک کې راځي وایي چې کله جمع ودرېږي نو دا شیطان د شا غاړې راشي، شیطان د شا غاړې راشي، نو دی کوشش کوي چې دی ځان امام ته ورسوي، ځکه چې امام خطا شو خو تمام مقتدیان خطا شو که نه، نو دا شیطان کوشش کوي ځان چا ته رارسوي؟ امام ته. نو دی امام ته نشي راتلی، خو که وایي په سب کې لار وي نو دی په هغې لار کې بیا ځان رارسوي امام ته ځان. چې کله په صفونو کې لار وي وایي دا شیطان په هغې لار راشي او ځان امام ته راورسوي، نو چې ځان امام ته راورسوي نو امام ته وسوسې شروع کړي، نه په منځ کې څه کړي؟ خطا کړي. نو چې امام خطا شو نو شاته مقتدیان خطا کېږي که نه خطا کېږي؟ تر دې وجې نه صفونه داسې ساتئ چې په هغې کې لار نه وي، چې امام خطا کېږي دا یوازې د امام قصور نه دی، دې کې د مقتدیانو قصور هم دی، ځکه چې شاته صفونه نه برابروي. ډېر خلک وایي ما ته په مانځه کې وسوسې راځي. د منځ د وسوسو درته دا طریقه ښیم چې یو کله په مانځه باندې ودرېږي، الفاظ په جمع سره دومره وایي چې ته په خپلو غوږونو اورې، بل ته نه، بل ته به یې نه اورئ، بل ته به یې نه اورئ، دومره الفاظ ته وایي چې ستا غوږونه یې اوري په دومره الله. دویم د مانځه معنی ته سوچ کوه، معنی ته سوچ کوه، الفاظ په دومره تیزۍ سره وایي چې ته په خپله اوري، او دویم د منځ معنی ته سوچ کوه، او دریم دا خبره په زړه کې راوله چې دا زما اخري منځ دی، او څلورم دا خبر راوله چې ما الله اینی، ما الله اینی. حدیث مبارک راځي وایي منځ کوي که نه نو دا په زړه کې راوله چې زه د الله سره خبرې کوم او زه الله اینم، خو که داسې نه شي ویلی کم از کم خو دومره ووایه که نه چې الله ما اینی. نو دا یو څو خبرې چې ستا په زړه کې رالي، منځ کې به توجه ګډوډه شي؟ نه نه. نو مونږ خو بس نیت تړو، کله د فرضو په ځای سنت یادو، کله د 2 په ځای 4 یادو، کله اړو دا پته راته نه لګي چې څه وایم او څه نه وایم. هسې هغه عادت، یو عبادت دی یو عادت دی، دې کې فرق دی. عبادت دا دی چې د عبادت په اصول وشي، عادت دا دی چې هسې ځان عادت کړی دی چې جومات ته 5 وخته حاضري کوي. عادت ځان لشه دی، عبادت ځان لشه دی. نو د خپلو منځونو نه عادت مه جوړوئ، عبادت ته نه جوړ کړئ. الله تبارک وتعالی عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.